یعنی جلال آباد ښار دی او په جلال ښار باندې نن رحمت وریږي. او په څو ورکې پلیټ په څو دی؟ پلیټ 10 40 50. او دا خو خیدک دی او دا وطني غوړي دي. دا کوچ دی او دا پنیر دا د خیوه پنیر دا. او زمونږ د وطن پنیر راوړي دي. تاسو وطن. او دا اوس اوچیږي نه؟ دا اوچیږي نه فقط وو پکې کېږده ښه. او دا لس 15 فرې شاوخوا کار کوي. د دې خوږوالی او د پاکستان په میوه کې ډیر فرق دی. دا خوږه ده، دا ښه ده، پې دا اوبهداره ده. نکۍ اختر کې درې ورځې رواج دی چې نورستان کونړ عمومي سړک تقریبا 160 کیلومتره کېږي. اوس یعنې واما ساحې نه ښکته ماشاءالله اوبه یې دلته راووتل. دا هغې څه شو؟ خوږې کومه دی؟ تڼۍ چې به کوی شي سرګې بچای ښیې. زموږ معلومات دا دي چې مخلص وایي پنیرو زیات شوقي دي. شوقي دی. اوس دلته پنیرو خوا کې هم ولاړ وي، عملاً موږ ولیدل. زمونږ هېواد په دوه شیانو باندې ډېر پرمختګ کولی شي چې یو تعلیم او یو خپلو حاصلاتو او تولیداتو ته لومړیتوب ورکول دي. څه شی؟ موټر یې چې ورسره هوښیار یاره هغه پوښتنه مې نه ده کړې، خو دا ده چې راغې زه به پوښتنه وکړم. څومره ښایسته فارسي او څومره ښایسته پښتو هېڅ پوهېږي نه سړی چې اوس ته د کومې ژبې ویونکی یې؟ مالټې ښې دي، به دغه چارک په 1.5 روپۍ خرڅوو. یعنې پنیر میده کوو په سټیل کاسه کې، بیا د پاسه وطني سوچه غوړي د غوا او وزو. او دا پوهېږي چې څه ګټه کوي؟ سترګو ته ډېره فایده لري. سترګو ته فایده لري. او بل موږ ورته چنچو وایو، په ویګلي لهجه کې چنچو وایو. چنچو ښه. 50 روپۍ ټول ورکړه دې 50 روپۍ ټول سره د بالټي یو دانه سره نه وړم، بل بالټۍ خو نه وړم، دا یو دانه. بیا هم شکر دی لکه د نور کله چې لاره به بنده شوه که نه نو موږ به دا نه لرل. دستي به زموږ کار خراب و. پاکستان ته به هم خوله وازه نیولې وه یاله دا شی راولېږه او دا راولېږه. تا مخکې ویلې چې یو ګډۍ ماله راکړه که نه تحفه کې، زه به هغه درکړم، ته به ماله خپله په کول راکړې. یاره تیر یو تېنه. سلامونه درنو هېوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا د جلال ښار یعنی جلال آباد ښار دی او په جلال ښار باندې نن رحمت وریږي. موږ غواړو چې د دغه رحمت انځورګري پر تاسې وګورو. زه مهراب ګل مخلص یم او د څنګ ملګری را سره بیا حزب الله کوچی دی. نن راغلي یو د جلال آباد ښار اړوند واټونو ته به ورځو، هغه ځایونو ته چې ښایستونه لري هلته به ورځو، د هېوادوالو سره به خبرې اترې کوو، ټوکې ټکالې به کوو. دغه ځانګړې خپرونه چې د باران لپاره ده دا به ثبتوو او تر تاسې به رسوو. تمه ده چې را سره پاتې شئ او دغه خپرونه تر وروستیو شیبو را سره ننداره کړئ. راځئ مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي یو څو ښایسته نظارې را سره د دغه جلال آباد ته وګورئ. ویې ګورئ. درنو لیدونکو، جلال آباد ښار دی او باراني ورځ ده. په باراني ورځ کې خواړه ډېر خوند هم کوي او ډېر زبردسته ورځ وي. یو څه چې د افغانستان ځانګړي خوراک دی هغه منتو دی او منتو په جلال آباد ښار کې او بیا په هغو ساحو کې چې پښتانه میشت دي هلته بیا ځانګړی دود لري او ډېر ځوانان یې خوښوي. دغه ځوان چې تاسې ګورئ دا نو که څه هم وړه کراچۍ ده خو دومره نوم لري. دغه منتوی ما کله کله دلته نوشجان کوو او ډېر وخت کېږي زه ورته راغلی یم نو خو ډېر خوندور دي. تاسې راځئ دې سره خبرې اترې کوو. سلام سلام، په خیر راغلئ. وعلیکم السلام، روغتیا په خیر کاري دی. شکر دی الحمدلله. نوم مبارک دی؟ نوم مې اکمل دی. اکمل. او تخلص؟ فهیمي. اکمل فهیمي. ښه سپیشل کابل منتو چې منتو فروشي. منتو فروشي. ښه هغه دا دی؟ دا دی. ښه دا کوم ځای کې دی که یو ملګری وغواړي چې راشي دا پښتونستان واټ کې ښه المدینې بکریا مخې ته. ښه دلته دی.
څنګه د کار روزګار څنګه دی شکر د الله راضي او منتو څنګه دی منتو خوندور دي کنه دي خوندور دی ولې او په څور کې پلیټ په څو دی پلیټ دیش تلويخ 50 خه که 500 وسه څو کوم لري شل افغاني ورته چي کنه شلو ماشه بس ماشه ورته ختم ته واچو څنګه دي شل افغاني سونه کی هم ترک خه تاسو درنو ملګرو ګورئ ښه دا به له دوه نه راځي ګور ورته اوس مودي کته بس یو ځای یو زمانو څه کې اوس دا ټول لري دا نه کې په شل افغاني تاسو اوس ګورئ ښه نو اوس به لدی ورسته دي کې چی دي کې دنه دې کې دنه سره کېما ده اکا کوفته او پیاز ده پیاز دي خنور بگی چی دی واچو او دې کې اوس لوبیا درته شوم ها لوبیا واچو سور په لوبیا بیا چی کنه په دې شلو افغاني کې دا ورکه شلو غاړه درته شوم خلک واچو لګ چې موږ نه شو خورلې واه ماشاءالله باراني ورځ کې درنو ملګرو تاسو معلومات کیږي د لوبیا ډیر خوند کوي کنه نو دا مستی وطني مستی وګورئ دا مستی دي کنه مستی سلاد کومه ده سلاد پرې لږ شان دی واچو تر لږ واچو بیخي تاسو بس دا څو افغاني شوس دا شلغه زبدا خو ته مې کی خبرې کوو سر کوو دغه قیمه ده او دې کېما ده او الوګان دي الو خو پیاز ده بګه خاخه پیاز دي او هغه ماته له الو دې ګوبي دې پکې وي نه نشته بګي دا د شلغه شروع خل به کړم په خیال دا څو افغاني شو دا شلغه نه شو شنو افغاني زه پروا کې ملمشه څنګه مې ساتلې دي ټول حال مال مې هم دا یو افغاني او نور اسه شته د مناس برا خو شل په دې نه بدی واغس پروانه کې ملمشه نو ولې وانه خلی اخلي بیرانه څنګه کار روزګار خلک کنه ان شاء الله راځي سره تعلیم نکړه ده تعلیم نه کړو څومره یار اتم سم پر تعلیم نه کړو اتم صنف پوری څوک شای چې دا اخري ماشوم دا اخره اکمل خان څنګه د کار روزګار دی شکر د الله دا چې څوک راغلی چې ولاستا منتومي مخکې خورل او خوند راکړو سره بیا راغلی ما او راغلی استاد ځوانان کله بس ټیم استاد دروغ یم ځان دغه ټیم کله ټیم خراسي نه یادې ورته یو وخت ونو وخت تیر شو کنه او کله د خپل خورل دي اول نه څو دانې خورل شیخ بل یار شپږتانه دې دانه خورش دا یو ټیم دا یو ټیم چیسکی چیسکی شیخ سار کسکو دې ټیم نسکو نسکی موږ خو موږ دې راوړه تا ته وروډ مشکل نشته ګپ چپ د سره لګون ټوکی ډکان مې سره په دې هله چې خپه شوی نو سي مشکل نشته ځکه کلم د ترازم ته ډیر د خوش طبيعتي را سره کې کیمرې مخ ته اوس غلې کېږي ولا نقل کې وروره ها چا خبره تاسو یخ نیول نه تاسو لاندې راغله دا مړه تاسو نه یخ نیولې اصل کې یخ نیول تاسو خبره ډیره مننه کور دی ولان ځوان الله تعالی دې په کاروبار کې برکت واچو ډیره مننه ازم خاوند نشه راځه خپل ځان د جوس جوړو بګي دا څو ستاره ورو کومه ده تراشه کنه څنګه یې انا راشه اکمل انا اکمل وته دلته خبرې وکړه راشه دلته جوس راته جوړ کړه مې خبرې مکو جوس راته جوړ کړه جوس بسوده جوس بسوره کې شل نه ما ته لاسو والا راکه خزه لاسو والا شل والا راکه دا خو څه توي ما یاره هو دا به څه توي کوم ته تازه شربت جوړ کړه صحیح دی گازرې کوم جن ورته چي نه لکه هغه سم گازرې ور واچو دا گازر ور واچو دا ډېر خوندوره گازر هم ده ماشاءالله څو گازرې دي ماتې کړې دوه ماشاءالله او به دلته راووتل دا هغه څه شو خوږې کومه دی ما ته چلو نه کې ګوره هغه چې و دا سنم دی اګازري خو زما و کنه اګازري زما په نوم شل افغاني کېدلې خو په دې چې کارو کې هغه پوګ مات راو باسي په لاسي کې راته واچي خپل غواته وړم راو بس زر کوا دا په خپل غواته یو صحیح دی خو هغه باندې ما پیسې ورکړې دي نو دا پلاستیک درته واچم صحیح دی کنه مو ته ته واچو چې کور دی وړم غواته وړم دا اوس رښتیا واچي ښه زنه غواچې دلاره ما ساده ګوله مړه پریم نه سړیا ما خو سره کپ لګولو دا اوس رښتیا را بزر اغستې دي څنګه د کار روزګار څنګه دی دا شکر نن څو ګټلې دي
نن مې 1500 300 ګټلې 300 نن خو یخه ورځ ده نن به ستا کار هم ډېر نه کېږي نه خلک گزاره کوي گزاره کوي؟ نشته راښه ده. ښه کله دې خپل اسکرې دي ها 2 ګیلاس اسکو یو سبی یو ماښام او دا پوهېږي چې شته ګټه کوي او سترګو ته ډېره فایده لري سترګو ته فایده لري او بل هر څه شي ته فایده لري خو سترګو ته بیا ډېره فایده لري جوس ښه شی دی که نه ته یې خپله ولې نه څکې زه خپله ولې نه څکم زما په مخکې یو ګیلاس اوس که زه وي او بس کوم ولې دا زما د ګیلاس نه یو کوټو که دی نه یا دا ها ته اوس کوم ولا ویس کلو ښه هېرېدله ما چې پکې اچولي نه هغوی شي هم نه ولکه چې ډېره مننه ځوانه خدای دې آباد او سلامت لره کور دې ودان چې خبرې اترې دې راسره وکړلې چې څکې نو چې و تا ته راوړو که نه آفرین دغسې ده اوس یې راوړه چې راوړه زر کوه هله چې راوړه چې راوغواړه سلامه چې راوغواړه سلامه زر کوه څه شو ستا په خوله کې څوک چې هم نه راوړي ولې نه راوړي راوړي نه ګپ لګومه ګوره ته اوس رښتیا ولاړ نه شي دې وختي دې بوجې را چډه کولو دا پک ده که چې دا وایي ځان سره ویزه مالې په کار به دې راشي که نه خلک الوان جوړي غواګانو ته مرکې نه نه زه د چا مفته شی نه خورم نه پروا نه کوي یا زه چا مفته شی نه څکم دا ولاګه دومره دا والا ورور دې پیسې پټ درته وایم 10 افغانۍ کټ که ښه لازم کړ صحیح شو 10 افغانۍ کټ راځه دا شل له ګوره 10 روپۍ ملته بچا تو کو راځه السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب خیر جوړی تکړه ژوند چاري خیر بچان خدي او بخښه چې مزاحم شوم درته هیڅ مزاحمت نشته خوشاله اوسه الله دې خلره مننه خیر دا فوټبال دی دا کوچ دی کوچ دی دا وطني کوچ دی وطني کوچ دی او یعنی هغه غوړي چورته هم دا شی دی نه دا د غوړي نه وځي دا کوچ دی هغه چې دی نه وځي بیا غوړي وځي نه اوس دا هغه کې دا ورواچو چې ولي کې بیا ته نه غوړي وځي هغه شی شو کنه خو مقصد منګ شوی دی نور هغه غوړي دی او دا چې دا هغه ته وای خایدک د خیدک وای او د دې کیلو بسو ده دا کیلو 2.5 روپۍ دی او دا خو خیدک دی او دا وطني غوړي دی دا کوچ دی او دا پنیر دا د خیوه پنیر دا او زمونږ د وطن پنیر راوړي دي تاسو وطن پنیر خه په څو دی من دا مختلف دي نو کیلو بسو دی من 1219 تر 1300 2000 په پورې دی رقم پنیر یو دنه وباسي مینوال ته وخایو نو خو نه پنیر راوباسه دي نه ماشاءالله ټول خدي ولا چې و بالکل دا تاسو د خیوه پنیر درنو ملګرو تاسو وګورئ دغه رنگ ته وګورئ دی خوند ته به منګو وګورو او مسافرو ملګرو ډیره بخښنه غواړم چې تاسو په بل وطن کې استه او دې ته بل لاسرسي نه لرئ خو که چیرته خدای پاک جلال آباد ته راوستئ خپل وطن ته راغلی نو پنیر ډیر دا به د خیر سره کاکا خواته راشو ښه ډېر پنیر به ترې نه وخورو صحیح دی دواړه سترګو هر وخت راتلی شي ډېره مننه کاکا مننه خیر خوشحاله اوسئ دا څومره خرڅې د ورځې یو من نیم من څومره دا انشاءالله درې منه درې نیم منه څلور منه د ورځې خرڅېږي د ورځې خرڅېږي یا نه 8000 9000 دکانداري کېږي 8000 9000 9000 بازار خبره ده په دې 1000 کې تاسو بیا یو 520 پاتې کېږي انشاءالله 800 پاتې کېږي 800 پاتې کېږي 1000 روپۍ پورې پاتې کېږي چې دغه په دې باندې ستاسو کور فامیل ټول کار روان دي گزاره پکې بس خدای مهربانه ده کېږي ان شاء الله نور اولادونه لري شکر دی او بچان څه کار کوي هغه برقیان دي دغه تبخ کار کوي ساختماني برق ماشاءالله بیا خو دې زامن رسولي دي ماشاءالله به زامن او رسول ان شاء الله او تاسو خپل تعلیم کړی کاکا ولا ما نه کړی خو زامن مې دولسم خلاص کړی دا یو پاتې ده دغه دولسم ده ان شاء الله سکه اخري کال دی او پونتون بینن لولي پانتون یو ویل د کمپیوټر ساينس لولي یو مشر ویل دا دوی چې ده بس نه دی ویل او د ورستی باندې خو کې ان شاء الله او څه به ور باندې وې د خیر سي راځي بس هغه خو خل چرته هغه خو خو هغه خو باندې موږ مثلا دا خو ته درکړل زما خو باندې خو نه کیږي کنه چې دا هغه خو کدا سا خو مثال اوس خو نه کیږي زما خو چې ډاکټر دی ډاکټر دی ډاکټر نو هڅه دی وکي ولې نشي کولای انسان کوي ډاکټر دی وکي ان شاء الله خله دخل قسمت وشي کنه دې زوی کا ما ګوري هغه زوی چې چانه تم لري تب ته هڅه وکړه تب ته کامیاب شه د خپل پلار ارمان پوره کړه ورته ومه ان شاء الله چې کوشش وکړي ان شاء الله ډیره مننه خدي الکان خدي ماشاءالله فرمانه دي کنه الله تعالی دې همدغه سلري دا تاسو د خوريو نه جوړ تاسو سره خطر به ور کړی تاسو ورته هماغه وجه ده چې تاسو ته اوس تاسو د امر تابع دي درې ځامن مې درې واره دولسم خلاص کړی دي ماشاءالله ماشاءالله ډیره مننه کور دې ودان امیر صاحب ته سمر خدمت بس پنیر خو لرو کا نور شی او نوشابه ته وړو چې دومره خوراکونه موږ نور ځین نه پاتې ډیره مننه دا خو کېږي نو خوراکونه خوشته
مفت نه راکې پیسې را نه اخلي پیسې اخلي او خدا خو حساب کوي یو ځنه ته وی چې تا ویل چې پنیر مفت وخوره خو پنیر هم خوړی شي او نوشابه به تاسو له غواړئ نوشابه دې یخې نوشابه هر څه چې خورئ یعنی تا استاد ما مرستیات یې کوم ډاکټر سره لکه قرارداد کړی نه انشاءالله نه کې مریض څخه خو الله د طرفه دی نه صحیح ده خو دا شی نه. عقل لا کړی چې دی یخ مسکه ها چای به درته غواړم چای به اوس کې زه د خبرونو پوره کوم به د فادر ولې په دوار سره بیا به یو وطني ډوډۍ مې را پیدا کو پنیر به د پاسه کېدو به ولې ما خام راشه الله خیر ان شاء الله ما خام نو اوس سړیا ما خام ته اوس راشه ان شاء الله اوس راځو صحیح او راشه په ډیر مننه ډیر خوږ انسان دی او خبرې ما ته ډیر خوند راکړ زور دې ډیر خوږ انسان دی ازما کیمرامین وایي چې هغه دی پنیر ډیر تریو دی ها پنیر دې څه چک کړی دی پنیر خوږ ده ها لږ ورکه ګوره چې دا ونی نشي لږ ورکه لږ پنیر هم داسې پنیر ده ها خوږ پنیر ده اوس وایه زر کوه چې خوږ دی که نه دی تریو دی نه هغه خایده غواړي پنیر کې دا اوس وایه چې هغه خیدا کو پنیر نه پیژني دو دې مالګې نه نه شودو نه جوړ دی دا وګوره دا هغه شی غواړي دا به نه پوهېږي اصل کې دا پنیر ده ها د مالګه بیخي کم ده او بالکل ډېره مننه ها څه خدمت مونږ ته الله دې ونازو په ننګرهار کې د نورستان ځوانان راغلي دي او دا نورستان ځوانان وایي چې ته یو ځل وایي نورستان ته راغلی بیا رانغلی بیا راشه دې سره خبرې اترې کوم سلام بخیر راغلی السلام ساله دې ښې جوړې تکړې ژوند چارې ښې دي شکر الحمدلله ملګري دې ښه دي انشاءالله چې ټول ښه دي دا مې هم زموږ ملګری د نورستان څخه راغلی دلته څه کارونه لري مریضانو سره عین نورستان وایګل نه راغلی وایګل نه راغلی وایګل کې څه کیسې وي یخ به اوس نو مخلص صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ نورستان کې اوس تقریبا څه کم یعنی 1 متره پورې واوره پرته ده اوس پرته ده عملا اوس جریان لري نو ډېر یخ موسم وي نو تاسې نه هم خواهش کوو چې دغه پسرلي موسم کې خو راځئ تاسې ژمي موسم کې هم باید راچکر شئ تاسې زموږ مرستیا ته یې دغه واوره زموږ چېرته د ټینګي یو او واوره همدغسې ځوانان غواړي ګرم به دي ساتو مخلص صاحب انشاءالله او که نه کله ځو بیا نو کله چې تا ویلې مونږ چې حرکت کوو تاسو ته به زحمت درکو یو ځای به دې ځای نه حرکت ولا دا ډېره ښه خبره وکړه او اوس فکر کوم چې هلته د سړک چارې هم شروع دي په لاره کې د نورستان او د کونړ ترمنځ چې کومه پرته لاره ده هغه باندې کار روان دی انشاءالله چې ډېر ژر به ورغول شي همداسې وایي انشاءالله الرحمن مخلص صاحب تاسې خو موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې نورستان کونړ عمومي سړک تقریبا 120 کیلومتره کېږي اوس یعنې واما ساحې نه ښکته پورته خو واوره پرتې دي کارونه ولاړ دي په ټپه خو د واورې کوم ځای کې چې واوره کم راځي مثلا واما او نه ښکته واوره کم کېږي یا بیخي واوره راځي هم نه نو په ډېر چټکۍ سره کارونه روان دي بعض ویډیوګانې به ته ګورې وخت نا وخت مونږ هم زموږ یو ملګری دی یحیی اسد ته به پېژنې دقیق ول نه او هغه زموږ استاد چې نږدې ملګری دی هغه نو کله کله ماته ویډیوګانې راسي او هغه ډېر د نورستان طرفدار دی هر انسان د نورستان طرفدار دی ځکه چې نورستان خو زموږ ملي پارک دی او زما هیله دا ده چې 3 میاشتو کې د حتمن یو ځل سړی خپل پارک ته لاړ شي بالکل سایم صاحب یو شعر کې وایي چې که په ښایست کتاب ولیکو کم دی یو کرت د نورستان سفر هم دی بیا بل چا پکې وایي یو کرت نه بلکې په کراتو کم سفر وکړو دا به کم وي سایم صاحب بیت دی سایم صاحب بیت دی ډېر ښه دی دا راته وایي چې که نورستان ته درشو څه به راباندې وخورې
نو ته خو زموږ معلومات دا دي چې مخلص وایي پنیر زیات شوقي دی شوقي دی اوس دلته پنیر خوا کې هم ولاړ وي عملا موږ ولیدل او پنیر یو ورځ چې درغلی وم هغه جوزا میاشت وه فکر کوم جوزا میاشت کې موږ ځان ته اور بل کړی وه د دومره یخ او بله خبره دا چې پنیر بیا په غوغړو کې راته سور کړی و او بیا باراني ورځ وه لکه دا نن او ډېر خوندور موسم و او ډېر خوند یې کوو هغسې به بیا موقع برابره شي ولې نه ستاسې یعنې په راتګ موږ ډېر د خوښۍ او ویاړ احساس کوو خدای دې ونازوي. دغه پنیر تاسو یادونه وکړه موږ ورته چنچو وایو په ویګلي لهجه کې چنچو وایو چنچو ښه یعنې پنیر میده کوو په سټیل کاسه کې بیا د پاسه وطني سوچه غوړي د غوا او بزو دغه شی راته راکړی حتما انشاءالله تاسو ته خوړلی به مې نوشجان کړی به وي خو که دا وار په دې ژمي کې چې راشي نو بهترین خوراک قوي ترین خواړه د نورستان خصوصا د وایګل ولسونو مشهور خوراک چې کوم دی د قدر ور مشهور میلمنو ته مثلا ننګرهار نه چې څوک راځي کونړ نه چې څوک راځي زموږ یار دوست وي ملګری وي نو هغوی نه د هغوی لپاره د قدر او عزت یا د بهترین میلمستیا په پار باندې همغسې زموږ وطني دودیز خواړه تیارو ډېره مننه کور دې ودان راځو ننګرهار ته ننګرهار ته راغلی او دغسې یو جنتي ماحول جوړ دی په وطن کې امن دی سکون دی او بیا د الله تعالی رحمت پرې ورېږي څومره خوند اخلي دغه صحنې نه دقیقا مخلص صاحب ننګرهار خو یعنې همیش بهار وي نو دلته ګڼ نفوسه ولایت هم دی بیا د نورستان کونړ ولسونه زیاتره په ژمي کې راځي په ننګرهار کې یعنې خپل درسونه سبق کورس تعقیبوي نو زه خو په رسمي کار باندې راغلی وم دغه نری باران چې وریږي ډېر زیات خوند اخلم هلته مونږ یعنې واورو نه بیخي خوند اخلو خو دلته الحمدلله نری باران دی ستره پاک آب و هوا ښار هم ماشاءالله ډېر ښکلی نو ډېر خوند اخلو ډېره مننه ته خو به ترېنه خوند اخلي خو موږ دې په یخنۍ ووژلو دلته وګورې بیخي کیسه کې هم نه دی ما داسې یو غټ جمپر اغوستی دې کې مې زه دا مرکه به کله ختمه شي چې اوس لاړ شم کوټې ته او دې ته وګوره یو وړوکی غوندې هغې اغوستی دی واسکټ او نور نه بلې نه والله که کیسه کې وي چې باران دی او که عادي کیسه ده یخنۍ دې نه کېږي مونږ خو عادت یو په یخ منطقو کې ژوند کوو مخلص صاحب عین زموږ آخري دره چې مرکزي لویه دره په نوم یادېږي مرکزي وایګل د وایګل ولسوالۍ مربوط دره ده نو هلته خو تقریبا 1 متره هغه معمول په څېر معمول مطابق هر کال 1 متره واوره نو همغه واوره کې مونږ باندې ته ځو خپل هغه ورځنۍ چارې د ژوند ترسره کوو نو مونږ ته دومره خاص عادي خبره دا باران بیا عادي خبره او مونږ د نور په دې باران وسېزلو نور خلک د باران نه جام شي او زه سېزل کېږم دومره راباندې تاثیر یې کړی دی ته څنګه یې ځوانه دې سره خبرې وکړو اجازه ده ولې نه څنګه یې ته راوړه دا ګلان دا څو دي 50 روپۍ ټول ورکړه دې 50 روپۍ ټول سره د بالټي یو دانه سره نه وړم بل بالټي خو نه وړم دا یو دانه یو ګل په 50 وا دا څه دي نرګس ګل دی نرګس ګل کیلو په څو دی دا رښتیا وایه ځوانان خو دې وګوري آفرین زنده‌باد څنګه دی نرګس ګل څنګه دی دغسې لګي ګل ښه دي کیلو په څو دی دا په کیلو چې ته خرڅېږي دا خو ګېډۍ خرڅېږي ګېډۍ خرڅېږي دا ټول یو ګېډۍ ده دا ټول یو نه دی دا 10 ګېډۍ دي لس په 500 کې 50 او 500 څو کې 50 پلاس کې 50 پلاس کې به ته 500 500 دا ټول 500 روپۍ ټول د 500 روپۍ او دې کې خو یو ډالۍ زمونږ ده نو نه ډالۍ خو هغه وخت کې وشي چې ته دا والې نو ډالۍ هم همداسې راکړې راته ډالۍ زه به دا دفتر کې ږدم او خلکو ته به ښیم چې دا وایي دې نه اوبه ولاړې څه پروا خو نه کوي ولې نه کوي ښه او دا اوس اوچېږي نه دا اوچېږي نه فقط اوبه پکې ږده اوبه ښه او دا 15 شاوخوا کار کوي هغه کرم خان د حفیظ صمیم یو بیت هم ویلی دی که نه ګل پلورونکی مې ملګری دی تر اوسه اونۍ کې یو ځل خامخا ورځمه او نو زه ورته اونۍ کې نیم راغلی خو کال بعد راغلم یو ځل ما ورته لکه فکر کوم خبرې اترې کړي وو څه وخت هم کړي وو هغه کم کال و 1915 یو څه وایي 1915 کې هم خبرې کړي دي څنګه دی کار روزګار څنګه دی الحمدلله ګزاره ګلان ډېر خرڅېږي که نه هغه پنیر یاره دی هم مزه نشته خوب وایي چې شکر الحمدلله اوس ګزاره ولې مزه نشته دی نه مزه نشته دی چې مزه نه وي تل ته کېناستلې به دي یخي ولاګه کښېنې که نه زه پوهېږم مزه پکې شته دی موږ ته حال په دې خاطر نه وی موږ ته حال په دې خاطر نه وی چې داسې دوکان جوړ نه کړو همدغه خبره دی واقعیت دی زه خو پوهېږم که نه
زه د خیر سره ستا په مقابله کې دغه د دکان جوړوم بس دغه څنګه کې ما سره جوړ کړه چې مو تعریف شو او ما چې معلومه یې کو که کار کیږي او نه کیږي غب شپ کوم رواني سره 100% کنه عمران هغه څه عجیب څه صاحب مخکې ویل چې یو ګډي مال راکړه کنه توفه کې زه به درکړم ته مال خپل په کول راکې یاره تیر یو تینا من کار لرو چې دلته لاړو یاره زه په خیر لاړ نه کپل کوم نه زو دونه په کول ماخله نه زو درنه کپل کول هغه سو بیا نه زو زه بیا جمپر راته وباسه وکړم جمپر ما وجنی مې دا په کول خده په کول خو چې لري کوم بیا خو هغه دی فوټبال میدان ښکاری بیا پروانه کې ټول دا وګوره گنجې دي ټول گنجې دي مکو حال چاته مو موږ په څه پښتنه لرو نه مړه ستا خو ډک دی سړیا زه چا خو له ولې راشه وخته د دوا در کوم دا کوم هغه کوم هم ولګوي چې کار نه کوم ستا بیا وخته کمزوري دي کمزوري دي څنګه وکړو نقلی کیدو په ترو باندې مين شمړو باندې او دا څه چې پاتې هغه اوس په دې چلو باسي 180 گفتین 120 120 کیلویش چرا این ارزان است خوب است فارمی است فارمی است به شما چند میآید چی میکنه نه از نرخش برسان نکنه نه 100 روپیه میآید 110 110 فقط داره بعد مفاد کردید داره به مفاد کردن بله چرا اینقدر کم داره بخو ما اینجا یک دکاندار هستم که خیلی مفاد نمیکنم خب چند روپیه در روز سودا میکنی میشه 10000 15000 تا 50000 در 50000 چقدر مفاد میشه دیگه تو معلوم نمیشه خب بازم میشه 1000 1500 میشه کدام روزی تو آمده که 500 کدن باشین چی کده باشو 500 افغانی مفاد کدن باشین آمده روز آمده شاروالی آمده هیچ نشستیم کار نکردیم خب خب اینطور کدام روز آمده که 5000 روپیه مفاد کده باشین نه تو روز نآمده چرا نآمده در وقت جمهوریت می آمد خب الله تعالی کنه که در پامدی ورځ شپه کې مدته داسې یو څوک را پیدا شي چې لزر ګټه تر واړي ان شاء الله راضي به خوشاله څومره خسته فارسی او څومره خسته پښتو هیڅ پوهیږي نه سړی چې اوس ته د کومې ژبې وایونکی ما بلد هستم اردو زبان خوب که زمونږ په شي دې یاد کړه بیا دې منم چې ان شاء الله چې سره وګرځم بیا میاشت کې یاد ها یادوي او دغسې زمونږ په شي مې یاد کړه ځکه زمونږ د هیواد چې څه ژبې دي ټول زمونږ خپل ملي ژبې دي چې څومره مسکې ورسېږي چې څومره ژبې دي دا ټولې باید یادې کړو او بالکل یو ځکه سړی مخکې کېږي حتمن لکه تاسو سره چې مخ شو که تاسو ما ته په شي کار څه وایې زه به څه ووایم او نه پوهېږي حتمن باید یاد کړو او زه خو په شي کولی شم ته ووایې که نه په شي چې در سره کوه ته لایم به یې تکړه جوړی دا وګورئ نه پوهېږم نو زه ډېر خوشحاله یم چې په هیواد کې دوه ملي ژبې موږ لرو د دې تر څنګ بیا په لسګونو داسې ژبې لرو چې په کلو بانډو کې ویل کېږي او بیا ټولو ته موږ احترام لرو زموږ ځوانان دا هڅه کوي چې دغه ژبې یادې کړي او په روزمره ژوند کې استعمال کړي نو له تا سره په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغه مو بدلو کې چې به الله دې ونازه کور دې ودان خوشحاله اوسې سلامت خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه چې موږ ته راغلې خوشحاله اوسې نوم دې راته نه دی اخیستی نوم مې ذبیح الله وسیل ایډیټر لاندې ورته ولیکه ډېره مننه درنو ملګرو چې د ذبیح الله د ښایسته او خندونکې خبرې مو واورېدلې زه کله کله راځم ورته دې سره دا درېیمه مرکه ده څلورمه مرکه ده زه یې کومه او ډېرې ښایسته خبرې کوي او جذابې خبرې کوي درنو ملګرو راځئ جلال آباد ښار در باندې ګورم درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د مخابراتو چوک دی او مخابرات چوک کې بیا راغلي یو او دلته ګڼ شمېر ځوان چترۍ په څو ده یو سل شل خیري بس نور دغه نه پورته نه کېږي ښکته نه کېږي زه وایم چترۍ په څو ده یو سل شل وایي دې نه پورته نور نه کېږي اخري هم ده تاسو خو مې وپېژانئ ځکه مې تاخیري ریټ وواګه ولې یو نیم سل یې بیه کوو ښه اخري مې درته وویل ښه او نوم مبارک دی غلام سید غلام حسین غلام سید غلام سید خیر د غلام سید په یو سل لسې راکړه دغه نه کېږي انډیوال مې شه که ما خو تا ته یو ریټ وویل یو ریټ دی ویلی دی اوس نو کره ریټ دی مړه یو لسګون پرېږده خیر دی خیر تا ته داسې پرېږدم نه نه داسې یو لږ خلاص کړه چې ویې ګورو خلاص کړه چې څنګه دي
ګرځي کوالو او نو ولا یو سره شل افغاني خو هیڅ نه دی په وړاندې شل افغانۍ چې و پاکستان کې 1500 روپۍ باندې یو دانه چیرته پاکستان کې دا ډېر ګران ولی دلته ولې ارزانه دي دا خو افغانستان دی افغانستان دی امیر صاحب چاته دې په څو هغه وګوره کنه انا چې ونه تختی دا ونه څه ګوره چې ما چې تیزی مواري وته ته مواري السلام علیکم امیر صاحب خیرت دې چاري خیری خیر ده قراری ده ان شاء الله وسه الله دې خلک ولا بس ویډیو دی پوجا بس کله وسره په کاپ کله بل سره په کاپ هغه شمالي والا دیواله به خبره کړل نواب خان سړی بدخشان ته تللی دی سړی هغه سره بس زما بس ټلیفون نشته چې زنګ ورته ورته زنګ ورته مې نه دی راغلی دا شپږ میاشتو چې هلته دی څه شی موټر یې چې ورسره وشار یاره هغه پوښتنه مې نه ده کړې خدا دا چې راغی زه به پوښتنه وکړم غزا الله خوشحاله کړه الله دې ونازوه چې شي خوري چې شي ګرم درته واخلو خوشحاله اوسې عزت مشه و مې دل دومره دې خوشحاله سو او بخای صاحب نوم مبارک شي نوم مې زرجان دی ډېر مننه خوشحاله اوسې علیکم سلام سلام مش بخیر راغلی خیر نصیب شي جوړي شکر دی الحمدلله ایسه تم سلام مش بخیر راغلی څنګه یې خیر شکر دا باندې لکه ډبل جمع دی نه زده چې دا جامپر ملون شي کنه بیا مونږ خو ضعیف جامپر خو ماشاءالله نو ولې ضعیف یې اوس ضعیف یو ولا شي نه تکړه بیا چې ویل عبد شي بیا مونږ د کار نه وځو بس یعنی ضعیف د سینې چې دا وګور خپل حلال رزق ګټي او خپل اولادونو ته لګي دلته هڅه کې همت کې خواري کې ضعیف د سینې ضعیف هغه چې په کور پروتي او بيخي د خوځېدونی ماشاءالله تکړه ضرورت دی او شکر الحمدلله څنګه د کار روزګار دي څنګه دی شکر الحمدلله خام نیت دی خیر صحیح دی خیر روزګار برابر دی او 2.5 300 دا خدای پاک 200 مونږ ته ورکی ها دا په دې عمر کې دا مونږ ته ډیر شی دی او بچان لري بچن خو بس یو زوی مې دی او نه مې لورګانی هغه زوی دې څه کار کوي هغه زوی خو مې اوس مدرسه کې دی او مکتب هم وي ماشاءالله او سیم صنف کې دی یو لسم کې دی او سی اراده ورته لري چې ته په هغه باندې دغه پونتون دوره ختمه کنه یاره زه خو خپل کوشش کوم چې ته مونږ ژوندي یو او زه ورته ژوندی وم او ښه وم نو زه غواړم چې پوهنتون هم پرې ویم او زمونږ خویندو قرآن کریم حفظ کړی که نه همداسې هغه ټولو حفظ کړی دی ښه حفظ یې کړی هو ماشاءالله خیر ټولو مې ویلی دی الله تعالی دې تا ته اجرونه درکړي چې په دومره سخته کې ولاړې خپل اولادونو ته یو حلاله مړۍ روزي پیدا کړي او هغه اولادونو باندې د خدای پاک همدغسې ځانګړی رحم لري لکه تاسې غوندې مشران یې ورته ورکړي دي هغوی د علم په ګاڼه سنبال کړي دي او هڅه کوئ چې په خپل ځان هره سخته ومنئ خو هغو ته یو څه سهولت پیدا کړي هغوی ډېر خوشبخته دي بالکل بالکل موږ هم دا کوشش کوو چې یاره هغوی په سهولت کې او په کور کې که نه او مدرسې ته ځي راځي او ښه دیني عالمان شي بالکل اوس هم دا باقي چې څه دي یو 2-3 دانې کشرانې دي هغوی هم بس مدرسه کې مې اچولي دي ماشاءالله ماشاءالله الله تعالی دې ته توفیق درکړي چې دغه علم تور باندې پوره کړي او د اسلام خادمان یې وګرځي ډېره مننه کاکا ګله دا دې 100 روپۍ اخیستي وو دا 10 روپۍ مې واخیستل چې لږ ذره خوله مې خوځېږي نو دا یخني به م کمه شي ورسره کمه شي نو چای به دې م راغوښتې وو که نه زه به دې مېلمه شوی وې بالکل صحیح ده تا ته به م راواملو دا چای به م درته پیدا کړو خبره نه ده نو دا د 10 افغانۍ وو هو دا د 10 ما ته داسې ښکاري چې لږ زیات هم درکړي دي ستا خاطر یې کړی دی زما خاطر یې ما ته خو 10 روپۍ دونه نه راکوي نه یاره ما ته خو یې راکړي ما ورته وویل چې ګوره زه ضعیفه یم لږه ګزاره وکړه چې خوله پرې وخوځو راوخوځو او مالټې څنګه دي مالټې مالټې ښې دي به دغه چارک په 1.5 روپۍ خرڅوو او لکه دا د کمېدو په وجه باندې دا ریټ لږ جګ شوی دی او چې مالټه هلته کمه ده بیا هم شکر دی لکه د نور کله چې لاره به بنده شوه که نه نو موږ به دا نه لرل دستي به زموږ کار خراب و پاکستان ته به م خوله وازه نیولې وه یاله دا شی راولېږه دا راولېږه تجارانو به تاوانونه او دا کول هغوی به پرې دا لارې نخرې کولې چې یاره نن لاره بنده شوله نن لاره خلاصه شوله نن دا شی جګ شو نن دا شی ټیټ شو دې نه موږ دې خلکو خلاص کړي وو بالکل یعنی په خپل هیواد کې دغه تولیدات او دا حاصلات لرو موږ دا ویو چې یاره دې سره د زمیندارو سره لږ کومک وکړي د دې بوټو او د دې شیانو نور هم انشاءالله دا ښه کېږي افغانستان بالکل ډېره ښه خبره دې وکړله ډېر زیات خوشحاله یم چې دومره وسیع فکر لري او د افغانستان فکر در سره دی او دغه خپلو حاصلاتو ته ډېر زیات خوشحاله یي او زموږ هیواد په 2 شیانو باندې ډېر پرمختګ کولی شي چې یو تعلیم او یو خپلو حاصلاتو او تولیداتو ته لومړیتوب ورکول دي هڅه دې دا وشي چې د خپل هیواد هر څه چې په لاس راغلل ډېر استعمال شي او ډېر استعمال شي او ښه بالکل او د دې خوږوالی او د پاکستان په میوه کې ډېر فرق دی دا خوږه ده دا ښه ده پې دا اوبهداره ده
خوندور ني هغه دوه اوبه لري خو خوندورې نه دي اوبه. بالکل ډیره زیاته مننه کاکا ګله ستا په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې تا غوندې مشران په دې ټولنه کې او په دغه افغانستان کې ډېر کړي چې هم په خپلو اولادونو باندې علم کوي او هم خپلو اولادونو ته یو حلاله مړۍ روزي پیدا کوي. کور مې ودان تا سره په لیدو ډېر خوشحاله شوم. خیر ډیره زیاته مننه. ته راځه ستا سره مې خبرې نیمایي کې پاتې شولې. ته څنګه یې ته زه ښه یم. ژوند چارې دې څنګه روانې دي؟ دغه څېرړې دې ځان ته لګولې ده که نه ده؟ چې زه لیړه نه لرم مکان. نو دې هم نه لري دې به هم چا نه په کرایه راوسي. زه به تا ته په کرایه درکړم. چیرې دی؟ زه به تا په کرایه درکړم 200 روپۍ د ورځې راکوه. صحیح دی؟ څنګه ستا خوښه ده؟ ولې 200 هم نه ورکوې؟ یا ولې څو ورکوې؟ 100 افغانۍ د ورځې. کاکا 100 افغانۍ باندې ریړه پیدا کېږي؟ پیدا کېږي؟ 150 روپۍ ده. ته کار نه کوې اصل کې؟ نه کوم. نه کوې؟ څنګه یې؟ شکر دی. اوس کار روزګار څه کوې؟ زه بس هېڅ کار نه کوم. هېڅ کار نه کوې؟ بس د وطن د ښایستونو نه خوند اخلې همدومره؟ هو. څه ویل لرې ما ته؟ ویله ووایه مهرباني. چی ووایم؟ زه څه ویلی نه شم که. زه ورته وایم ویل لرې وایي هو مالې ووایه وایي څه ویم. ډېره مننه. الله تعالی دې ونازوه. ستا په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم. تا دې خدای پاک باعزته لري. زنده باد. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ. راځئ جلال آباد ښار در باندې ګورم. درنو ملګرو د خپرونې وروستۍ شیبې دي او مخابراتو چوک دی. تاسې راځئ مخابراتو چوک کې د ځوانانو هم څه دي بار کړي؟ تسبیح او مسواک دي. څه دې کړل؟ یو ښه تسبیح خو راته راکړه د ثواب په خاطر. نوم مبارک دې څه شي؟ نوم مې محمد یونس دی. محمد یونس. محمد یونس ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی او ښه اسلامي نوم هم دی. مونځ اودس به مو سره ښه ډېر کوې الحمدلله. ځکه څېره دې نوراني څېره ده. الله تعالی دې ښه لره. ته یو دانه ښه غوندې هغه راکړه که نه تسبیح او تسبیح شکرانه څو ده اوس؟ سوکا دي لاس شل 150 پورې دي. خطر راواخله یو دانه ښایسته غوندې راواخله چې زه یې وګورم. داسې چې عبادت به کومه تا ته به دعاګانې وکړم داسې تسبیح راته واله. صحیح دی؟ او وبخښه چې زه ته مې په عذاب کړلی. نه نشته مشکل نشته بالکل. او د کوم ځای یې؟ زه خو اصلا د پکتیا یم. پکتیا د شاه زلمو د وطن یې؟ د شاه زلمو د وطن. ښه پکتیاوال خو هغه کلک پښتانه دي چې پورته جوړېږي نه. ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته دی. الله څومره ښایسته یې راته راکړه. او د دې اوس قیمت څو دی؟ دا خو قیمت خو نه لري البته شکرانې څو ده؟ قیمت نه لري. موږ مېلمنو دپاره همداسې ورکوو. نه مېلمنو دپاره خو هسې ورکې خو زه مېلمه نه یم. زه کوربه یم. ته د پکتیا نه راغلی. زه به یې تا ته ووایم چې ته مېلمه یې. بالکل زه خو مېلمه یم خو ته داسې یې چې زمونږ مشر یې. نه خوشحاله اوسې. الله دې سلامت لري. د دې اوس څو درکړمه؟ نه بس نه پیسې چې وانه بیا خو زه نه الم. نه هېڅ امکان نه لري. ستا چای دی. امیر صاحب 100 روپۍ ورکړم درته. وایي 200 روپۍ کېږي. دا چای دی چای. نه چای نه ده. 40 افغانۍ ده ونیسه. 40 افغانۍ دي. کېدای نه شي. شل راکړه شل بس. ما هم دې د خاطر لانجه کوله چې لږ کمې رانه والې. نه ته څنګه یې؟ ښه یم الحمدلله. تاوان خو دې ونه کړو په دې کې؟ نه تاوان مې نه دی کړی. بس الله تعالی دې ته صدقه قبوله کړي. دا زه چې سوچ کوم چې تا راته مفته راکړه. او زه چې کله به عبادت کوم تا ته به دعاګانې پکې کومه. صحیح دی؟ ښه اوس پکتیا ته چې لاړو ډنډکی به خورو که به نه خورو؟ هو ډنډکی خو موږ ماشاءالله ډېر ښه زده دی. دلته به راته پوښ نه کړي؟ دلته به هم درته پوښ کوم. کله به راته پوښ کړي؟ بس چې کله ته وغواړې مېلمه شې موږ سره انشاءالله. او دلته د اتاق کوم ځای کې دی؟ دلته کور مې هم دلته اوس راغلی دی. ژمي کې هم کور خو چې راغلی دی اوس خو در باندې حق لرو نو. بالکل همداسې. او پکتیاوال او خوستوال او لویه پکتیکا چې ده وبخښه لویه پکتیا چې ده هغه نو په مېلمهپالنه کې ځانګړی نوم لري او ډنډکی بیا بیخي ډېر خوندور دی. ډېر خوندور دی. خاص کر موږ ډنډکی اختر کې 3 ورځې رواج دی چېرته چې موږ جومات وي هلته یخې وي. بالکل هر کور والا پخوي بیا
یو ځای باندې خوري سهار 10 بجې 10 بجې 11 بجې دا ټیم زما یو ملګری دی په خوست کې او خوست کې بیا نه پوهېږم چې لکڼ ورته وایي که چی ورته هلته دي هلته قیومي صاحب او لکڼوال شته بالکل یو دی لکڼوال نه دی اور قیومي صاحب بل دی قیومي صاحب شته دی عبیدالله قیومي د لکڼو دی او لکڼ شته هغه د خوست بازار نه چې ښکته وځي د کوز زړه میدان ورته وایي دی په لار باندې داسې لکڼوال لهجه کوی شي لکڼوالو ته لږ شی خبرې سره وکړه لکڼوال لهجه کې څنګه یې خیر جوړ یم خیر یې او شکر دی الحمدلله مریض نه سول نه دي کار راي دي اوه دا سخته ونی شي دا موږ دپاره او هغه بله ژبه متنوال لکه چی ده متنوال او لکڼوال د بالکل سره یو شی نه یو بله ژبه دلته نه بله تڼي ورته تڼي ژبه کوی شي سرګې بچای خې دغه هغه ډېره سخته ده سخته ده بالکل هرڅه چې بچای سول نه دي هرڅه بچای چکر ته لور شو اتم ماته سي بچای تڼي بچای زیات وای بچای زیات بالکل هغه کله هغه مو کی کنه یو خبره چې کوي یعنی چې دا چا توصیف کوي هغه وایي چې یو بچای خدای مطلب دا چې یو څوک دی دا کنه نو ډیر ښه دی د هغو لهجه هم ډېره خوندوره زه ډېره هڅه کوم چې د هغو لهجه یاده کړم خو یو څه سخته ده کوشش به کوو چې یاد یې کړو ډېره مننه ځوان الله تعالی دې باعزته لره کور دې ودان او دغه کار دې ډېر ښه شروع کړی هم ثواب هم خرما بالکل همداسې ده ډېره مننه کور مو ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه تاسې وکتله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کوچې له تاسې اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې